رحمان ادان سے د چینل تاسو مخاطب یم او عبدالله نوم مې دی د پېښور سره تعلق ساتم اخون آباد علاقې نه بیرون کانکیټ نه او چې تاسو له به د حسن خلجي صاحب یو نظم ووایم د هغې نه مخکې د شاhnawaz باقر صاحب یو دوه شعرونه به ووایم چې د خپل قسمت په جیب کې ګوتې وهم د خپل قسمت په جیب کې ګوتې وهم زما په لاس کې کرخستا نشته د خپل قسمت په جیب کې ګوتې وهم زما په لاس کې کرخستا نشته او وخت نا وخت نه ګوري خو زړه ته راشي د غم په سترګو کې حیا نشته حسن صاحب نظم دی چې ناممکنه په خیر راغلی ستړی مشي ستړی مشي ګله ښیې که نه ښیې زما رنګه خاورې مشي هم مننه بلا مینه چې د خپل ژوند د روزګاره چې لا دومره خوزګار شوې چې پوښتنه دې لا وکړه چې لا سر دې راښکاره کړو هم مننه بلا مینه چې د خپل ژوند د روزګاره چې لا دومره خوزګار شوې چې پوښتنه دې لا وکړه چې لا سر دې راښکاره کړو چې میوران سلی له راغلي چې یو ورک تلی له راغلي که وجود مې خاورې نه وې تا ته زه به پاڅېدلی یم د راتلو په خوشحالۍ کې درته ډېر به ګډېدلی یم خو افسوس چې خاورې خاورې ګرانه هېڅ کولی نه شم نه دې خپو ته ټیټېدی شم نه دې خاورې زه د پلونو په دې زړه پورې نیوی شم بېوسي ده بېوسي ده ستا لیمو کې راته ښکاري د چنار د لاندې ناسته ما چې ټوکه کې به ووې که زه مړ شم ته به څه کې تا به زر ویل لیونیه داسې مه وایه حسانه زه په تا باندې ژوندی یم ستا د سا سره مې سا ده کته نه وې زه به نه یم ما چې ټوکه کې به ووې که زه مړ شم ته به څه کې تا به زر ویل لیونیه داسې مه وایه حسانه زه په تا باندې ژوندی یم ستا د سا سره مې سا ده کته نه وې زه به نه یم خو زه هم سور په دې هوا وم زه هم سور په دې هوا وم ژوند هم ډېرې رنګینې وي چرته لار کې درنه هیر شوم بیا یو بوتم خو د غوښې بیا د ژوند د تقاضې نه فرښتو شان ناخبره ته خبرې چې ژوند څه دی ژوند هوا اور اوبه دی خو زما ژوند یاره ته وې چې ته مې پاتې نه شوې نو ژوند څنګه بیا ممکن و نو ژوند څنګه بیا ممکن و